قدرمن لیدونکو شمال ولایت یا شمالي ولایتونه زموږ د افغانستان هغه سیمه ده چې ترانزیتي لاره هم پکې راغلې ده او د دغې ولایتونو هغه کرنیز او اقتصادي ارزښت هم د افغانستان لپاره تر ټولو ارزښتمن دی. په دغې حوزه کې موږ ډېرې اوبه لرو. دغه اوبه ډېری موږ ترېنه ګټه اخیستې ده او ډېری متاسفانه ګټه هم نه ده اخیستې چې ښه بېلګه یې د آمو سیند دی چې د آمو سیند هم همدغه اوس ځي، خو د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره ډېره لویه غټه او تاریخي پروژه چې د کوشتپې پروژه وه دا انشاءالله د پلي کېدو په حال کې ده او کار پرې روان دی. ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نور هم په دغې په حوزه کې بېلابېل سیندونه دي چې د دغې اوبو مهارول، د دغې اوبو کنټرولول تر ټولو مهمه او اړینه مسله ده. نن له نیکه مرغه زما سره د شمال شرق د سیندیزې حوزې عمومي رئیس قدرمن حاجي صاحب مولوي عبدالحکیم حاجي حکمت میلمه دی. ښه راغلاست او ستړي مه شئ ورته وایي. حاجي صاحب سړی مه شئ، په خیر راغلئ. تاسو هم ستړي مه شئ، په خیر اوسئ. نو خوشحاله یو چې ستاسو سره ستاسو د لارې نه خپلو وطنوالو سره په مخامخ لیدنه کې شریک یو. ډېره مننه کوم. حاجي صاحب تقریبا ډېر وخت موږ او تاسو د سکایپ په طریقه غږېدلو د شمال څخه، اوس له نیکه مرغه سټوډیو ته راغلی، بیا هم درته ستړي مه شئ وایي، ښه راغلاست درته وایي. ډېره مننه کوم. پوښتنه به همدغه وکړم حاجي صاحب چې حال راکوئ څه کیسې وې هغلته په شمال کې ستاسو د کاري مسؤلیتونه چې وو الله خیره څه به ترسره کېږي؟ په ټوله کې به یو عمومي جاج واخلو، بیا به اصلي جزئیاتو پوښتنو ته راځو. نو ستاسو په مننې سره نو اول به اړینه وګڼو چې دغه چېرته واقع ده شمال شرق حوزه؟ بله بلکل، چې خلکو ته معلومه شي. ښه خبره ده. نو دا خو موږ د افغانستان په دا قلمرو کې د پنجامو سیندیزه حوزه واقع ده او بیا د شمال شرق واقع ده او دا هغه سیمه ده چې د تاجکستان او د چین سره لګېدلې سیمه ده. نو چې دا 15 ولایتونه په دې کې دربر نیسي، چې دې کې بامیان ولایت او د بغلان او د قندوز، بیا تخار، بیا بدخشان، دا 15 ولایتونه په دې کې دربر نیسي. دغو 15 ولایتو باندې مشتمله یوه حوزه ده. او که په مجموع کې تاسو زه یو خبره وکړم کمال صاحب، چې دا زموږ ټول افغانستان په اوبو انرژي وزارت کې په 15 حوزو ویشل سوی وزارت دی یا وطن مو دی. نو هلته 15 حوزو باندې ویشل سوی دی چې هر حوزه جلا نوم لري. نو چې یو ته د کابل حوزه وایي، پنجامو حوزه ورته وایي چې موږ پکې واقع دي ته پنجامو حوزه وایي، کابل حوزه ده، بیا د هلمند حوزه ده، څلورمه د مرغاو هریرود حوزه ده، 15مه د شمال حوزه ده. او یو بله د خوشخبري خبردار ته وکړو چې په ټول افغانستان کې د اوبو په لحاظ باندې او د آبادۍ په لحاظ باندې بډایه حوزه چې ده هغه یعنې زراعت د طرف نه یادوم د آبادۍ لحاظ، نو هغه دغه پنجامو حوزه ده. او دا پنجامو حوزه د اوبو طرف نه چې موږ حساب کولی شو چې کومې خوږې اوبه دي، ډېرې اوبه دي، خوږې اوبه دي، روانې اوبه دي، نو هغه پنجامو حوزه دې کې دلته مشتمله ده او په دې کې دغه اوبه دلته دي. او زموږ ستاسې زندګي هم د اوبو سره ده. اوبه چې نه وي نو ژوند ممکن نه ده. او بیا د بله د خوشخبري خبره ته وکړو چې یعنې معنا دغه حوزه په دغه وچکالۍ سره بیا هم د وچکالۍ نه متاثره نه ده، داسې ښکاره نه ده متاثره. تاثیر خو بیا خامخا په ټول افغانستان باندې وي د وچکالۍ، ځکه چې موږ افغانستان په هغه لسو هیوادونو کې یو چې کوم وچکالۍ ځپلي دي او د وچکالۍ مکمل پکې واقع ده یا نیمه وچکالۍ پکې واقع ده. نو موږ افغانستان هم په هغه لسو هیوادونو په قطار کې یو او یقیني د وچکالۍ نه موږ ډېر ځورېږو، د افغانستان ډېر ځورېږي. یا دارنګه زموږ وطن باندې خو بیا نوې نوې حادثې را روانې چې دا مخکې زلزلې حادثه پرې راغله، دا هم د ځورونې او د تکلیفونو یو څپه وه چې په موږ راغله، په افغانستان باندې راغله. همدارنګه بیا د مهاجرتونو چې کوم د مهاجر راباندې راغله، دا هم یو ستونزمنه معامله ده. الله بیا اسانه کړي او الله اسانه کړي انشاءالله. دا هم هغه راغله او بیا وچکالي هم داسې یو ستونزه وه په دې وطن باندې. مسلسل دا ستونزې دي، خو به هر حال پنجامو حوزه دا هغه حوزه ده چې معنا دا د اوبو د لحاظ نه بډایه ده او موږ په دې وطن کې دغه 15 حوزې لرو. په دا 15 حوزو کې 4 حوزې موږ د اوبه پرامرزي دي، معنا دا اوبه موږ نه ځي نور هیوادو ته هم ځي. صرف یوه حوزه ده چې هغه د شمال حوزه چې هغه سمنګان، بلخ
او جوزجان، سرپل، فاریاب، دغه 15 ولایتونه چې دغه اوبه په خپل داخل کې مصرفوي. نور نو په دې پنجامو کې بیا موږ تقریبا تر 21 میلیارد متر مکعب نه زیات اوبه موږ لرو چې خو د هغې د مدیریت لپاره نو بیا موږ پلان نه لرو. ډېره مننه کوم. عاجز محترم، د دې شمال شرق سیندیزه حوزه چې تاسو مسؤلیت لرئ، د دغې اوبو اصلي سرچینه له کومه ده او کوم سیند هم په دغې حوزه کې شته دی که نه مشهور سیند د افغانستان؟ هو په دې کې خو تقریبا نو دا د ډېر سیندونه موږ په دې کې لرو او ډېرې اوبه لرو په دې کې. دې کې د کوکچې سیند ورته وایي، دې کې د قندوز په نامه دریاب شته دی، سیند شته دی، دریای پنج هم شته او کوف سیند هم شته. نو لوی لوی سیندونه په دې کې دي چونکې دې د اوبو سرچینه چې ده دا د هندوکش د غرونو څخه سرچینه اخلي او د پامیر د غرونو څخه. او موږ په افغانستان کې لوی لوی غرونه لرو چې هغې کې د هندوکش مشهور غر دی او ډېر شهرت لري. هندوکش غرونه چې دا د شمال شرق نه، د افغانستان د شمال شرق نه البته دا غځېدلی دی په د افغانستان د غرب طرف ته غځېدلی دی او ټول افغانستان داسې تقریبا سره ویشلی غوندې دی. نو نیم د هندوکش د غره شمال طرف واقع شوی دی د افغانستان او نیم یې جنوب طرف ته واقع شوی دی. او دا دې کې موږ یخچالونه، د اوبو ذخیرې، د واورو ذخیرې موږ دلته لرو په دې غره باندې، په دې هندوکش غرونو باندې او پامیر غرونو باندې. دغه واورې او دغه یخچالونه یا دغه د اوبو طبیعي بندونه دلته واقع دي په دغه ساحو کې. نو هغه اوبه بیا موږ ته وخت په وخت باندې معنا د ټول موسم دپاره په ټول کال کې دا اوبه موږ ته جریان پیدا کوي په دغه سیندونو کې. او دغه سیندونه بیا ځي دریابیامو ته ګډېږي او دغه د پامیر نه سرچینه اخلي او د هندوکش د غرونو نه دغه اوبه موږ ته د افغانستان اوبه چې راځي موږ ته دغه نه سرچینه اخلي. ډېره مننه کوم. حاجي صاحب، دغه کومه حوزه چې تاسو مسؤلیت لرئ په دې کې شاړې دښتې شته دي؟ که شاړې دښتې وي د دې د اوبولو لپاره یا د دوی د آبیارۍ لپاره تر اوس مخکې څه شوي وو او که نه که وروسته تاسو پلان لرئ چې دغه دښتې خړوبې شي؟ نو مونږ خو د دې لپاره پلانونه هم شته دی او کار هم روان شوی، مخکې نه هم دی اوس هم دی، چونکې دښتې خو خامخا شته دی ځکه چې خو کمې دي. البته دا دی چې زموږ افغانستان چې مونږ فرض کړو نو 4 حصې باندې موږ تقسیم کړو، 3 حصې غرونه دي، یوه حصه یې په ټول افغانستان کې هغه دښتې دي. دغه دښتې دي یا ځمکې دي، یوه حصه یا دښتې ځمکې دي. نو دغه یوه حصه بیا په ټول افغانستان کې نو بیا دغه شمال بیا ټیټ شوې ده چونکې په شمال شرق بیا دا ډېره کمه ده. داسې دښتې موږ لرو خو کمې به وي نسبت نورو ولایتو ته. لکه موږ په هلمند کې ډېر لوی دښتې لرو، یا په قندهار زړۍ دښته ورته وایي، بکوا دښته ورته وایي دپاره، همدارنګه دشت میرالم دی، دشت خاکي دی، لوی لوی دښتې دي، لوی لوی دښتونه دي. خو البته په شمال کې یا په دغه پنجامو حوزه کې دا کمې دي. موږ دشت اودان دښته په قندوز کې لرو خو پلانونه هم ورته لرو. دارنګه موږ دشت الوان لرو په بغلان کې، هم پلانونه هم ورته لرو چې هلته د کیلګي بند باندې مخکې زموږ وزیر صاحب محترم د اوبو انرژي وزیر صاحب محترم راغی، هغه یې وکته. نو د هغې دپاره علیحده ګزارشونه جوړ کړل. انشاءالله امید دی چې هغه یو ترتیب د هغې جوړولو باندې کار لګیا دی. دارنګه زموږ وزیر صاحب محترم چې کله راغی سفر یې درلوده شمال ته مخکې میاشتو کې، نو بیا هغه داسې د کوکچې ته هم ورغلو. هلته د داود خان د وخت یو پلان شته دی چې د بند برق او هغه بند برق که فرض جوړ سي نو موږ ته به 4,500 میګاواټه برق راکړي او د هغې نه به په زرهاو جرې به ځمکه موږ خړوبولی شو چې هغې څخه د قندوز یو د دشت ابدان په نوم باندې یو لویه دښته ده او دغې دښته اوبه راځي په لکاو جرې به ځمکه خړوبولی شو. موږ پلان ورته لرو او همدغه وزیر صاحب محترم موږ هم په دې سفر کې د هغې ملګري وو. نو دغه سفر مو وکړو او دا یې ټول ځان سره یاداشت کړل او دا یې واخیسته. انشاءالله
دا به بیا نو مشرتابه سره شریکوي انشاءالله په دې باندې به کار شروع کړو. دغه بند به په داسې اوبو جوړیږي چې پریمانه اوبه دي، البته دایمي اوبه دي. نو هغه پریمانه اوبه خو داسې دایمي دي چې هغه اوبه همیشه موږ څخه دریابیمو ته روانې دي. نو موږ د هغې نه استفاده کمه کوو او دغسې ضایعات ګواکې ورته ووایو یا څه ورته وایو نو شاوخوا ته دریابیمو ته ځي نو هغه ډېرې دي او موږ ترې نه کمې استفاده کوو. ډېره مننه کوم. حاجي صاحب تاسو مخکې د شمال سیندیزې حوزې مسؤل وئ او هغلته ډېرې لویې لویې پروژې چې د کوشتېپې پروژه وه او د خپله د آمو سیند د تحکیماتو پروژه وه چې په دې برخه کې هم ستاسو خدمتونه او ستاسو کړنې د ستایلو وړ دي. بیا هم پوښتنه کوم د هغې څخه تاسو خبر یې که په اصطلاح نږدې ارسه د آمو سیند تخریبات اوس لري نه لري، څومره هغه پروژه سرته ورسېدله، څومره محکمه شوله. تقریبا تېره ورځ وه که وړمه ورځ موږ بیا هم یو ریپورټ درلودله چې په هغې ځای نه متاسفانه چې اوس هم د آمو سیند ځینې کورونه نړولي وو او ځینې سیمې نړولې وې او هغه ځایونه یې خرابول. دغه پروژه یا دغه تحقیقات پروژه تر کومه حده رسېدلې ده؟ نو که په مجموع کې درته ووایو محترمه مونږ خو په مجموع کې که درته ووایو په افغانستان کې په پراخه پیمانه کار روان دی په ډېره لوړه سطحه باندې کار روان دی. که موږ د هغې څخه تاسو یاد ګورو د واخان لاره ده چې دې باندې کار روان دی، په دارنګه په سالنګ باندې دا یو غټه پروژه ډېر لویه معامله وه، دا هم الحمدلله د په تکمیلېدو ده. په سبا او بل سبا کې به انشاءالله په دا نږدې ورځو کې به موږ تاسې د دې شاهدان اوسو چې دا به مکمله سي تکمیل سي. او دارنګه په سړکونو باندې دارنګه د قشقري تړون کو موږ تاسې یاد کړو چې دا د نفتو د ګازو ده. نو همدارنګه د کوشتېپې کانال ته یاد کړه. نو دا لوی پروژې یا لوی کارونه چې موږ د ملت ته امارت اسلامي مشران روز شپه ورځ لګیا دي دا وړاندې کوي او روان دي او لا د درېدو هېڅ یعنې سوچ کې هم یو ذره هم نه راځي چې معنا د دې بس یا کړو، نه دا په ډېرېدو دي. او دا همدارنګه د کوشتېپې کانال هم هغه د کار روان سو، پوره کال پې ووته. نو دریابیامو دې یاد کړه، د آمو سیند یاد کړه محترمه. نو د آمو په سیند باندې به راسو، د آمو سیند خو اوبه خو یې یقیني یو لوی نعمت دی، دا ښکاره خبره ده. خو کله کله عذاب هم جوړیږي. نو دغه عذاب دغلته په دغه سیمه کې قسم ته تکلیف ورکوي افغانستان ته یا د افغانستان خلکو ته. نو دا موږ یو تخار ولایت ته د اشتقالات یو ځای لاړو نو هلته خلکو د اوبو څخه ډېر شکایت کوو. نو ما هغې ته وویل یو کس و، ما هغې ته ویل کاشکې مې دا اوبه درڅخه وړي وای بیولې وای او د فاریاب یا د بادغیس هغه دښتو مې وړي وای وایي کاشکې راڅخه ویسې وای. یعنې ډېر زیات دې ته دغه و او ځکه د هغو کورونه یې ورنړولي، زراعتي ځمکې یې وړي دي. بلې ډېر په تکلیف وځینې. نو هغې لپاره موږ تحکیمات لرو او هغه تحکیمات که ستا خیال وي مخکې د امارت د فتحې نه وروستو متصل یو 8 میاشتې به دې خواته ونو د متصل بیا هلته زموږ د وزارت زموږ د 8 وزارت خانو څخه یو پلاوی راغی چې دغه ټول آمو دریاب یې وکتل چې په هغه کې زموږ وزیر زموږ د وزارت معین صاحب محترم او دارنګه د سرحداتو قبایلو اقوامو قبایلو دغه معین صاحب محترم الحاج مولوي محمد اسماعیل صاحب دی هم په دغه کې و. نو راغې دغه یعنې 8 وزارت خانې وې دغه ټول یې وکتل، دا یې وکتل نو عاجلې دغه مستندات یې جوړ کړل او دا یې ولېږل دغه په هماغه وخت سره. او د هماغه وخت نه الحمدلله زموږ مشران ډېر زیرک او هوښیار مشران وو چې فورا یې دغه په میلیاردونو روپۍ دغه دریاب ته منظورې کړلې او دا یې منظورې کړلې او دا یې وزارت اوبو انرژي وزارت محترم مقام ته دا صلاحیت یې ورکړه چې بس دلته تاسې د تخریباتو مخه ونیسئ. او بیا دغه وزارت محترم مقام بیا موږ ته زموږ ریاست ته او دارنګه دلته مستقل ریاست دی د تحکیماتو په نام باندې مستقل ریاست دی، هغې ته پوره واک اختیار ورکړه چې تاسې دغه دریابیامو غاړې ګورئ او فورا هلته هغې دپاره دغه تحکیمات کوئ. او هماغه تحکیماتو سلسله فورا په هغه وخت کې په 4 ولایتو کې شروع سوله چې تخار، قندوز، بلخ، جوزجان دې کې شروع سوله په میلیونونو افغانۍ مصرف شروع سو. او د خوشبختانه یوه خبره بل هم درته یاده کړم دې کې چې دا وطنوال په دې نور هم مطمئن سي. نو دغه تحکیماتو ریاست ته یعنې دغه زموږ وزارت یعنې مستقل دغسې اختیار ورکړه چې په کوم ځای کې تاسې یو ځای تحکیمات وکړه او بل ځای کې ضرورت و
نو تاسې دا مه کوئ چې دلته موږ نږدې کړي دا نږدې نو نه کوو بیا بل ټایم ما فورا هلته هم کوئ بس خالي موږ ته وایستئ او بس په هغه ځای باندې کار شروع کوئ نو انشاءالله مالي لګښت یې دوی په غاړه اخیستی دی رئیس الوزرا طرف نه یعنې کار اوس هم جریان لري کار جریان لري یعنې دا اوس ورته موږ یو په آی خانم بندر کې په تخار کې نو د 200 میلیونو افغانیو په ارزش نه زیات مونږ اوس یو پروژه نوې شروع کوو تازه یو تحکیماتي بند دی او دا مونږ شروع کوو هلته نو تر اوسه مو شروع کړی دی دغه 18 ورځو کې به شروع شي انشاءالله نو یعنې دارنګه مونږ په 29 میلیون افغانیو په ارزښت باندې لګیا په قندوز کې مونږ کار شروع کړی دی لا روان دی نو دا ما د ارقام تاسو ته ویلي دی مطلب دا نه دی چې مونږ همدغه ارقام او دغونه دي نور به نه وي نه که په احیانا چې مونږ په کوم ځای کار شروع کړو هغې څونه مونږ ورته اټکل کړی و تر هغې څنګه زیات سي فورا نورې پسې ورلګوو مونږ ته اجازه شوی داسې د وزارت طرف نه ډېره مننه کوم یو څه چې ډېر اړین او مهم دي یادونه یې وشي تقریبا یوه میاشت مخکې وو شاوخوا په ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې د کوشتپې کانال هغه کوم دیوالونه یا هغه کوم ژوروالی چې ورته هغه ته ایښودل شوی زه نه پوهېږم چې هغه تخنیکي مسله به څنګه وي خو په سوشل میډیا کې ما ولید چې هغې درس کړی یا چا کړی دی یا هغه له منځه تللی هغه کوم تحکیمي دیوال چې دی په دې اړه لکه لږ معلومات راکړئ چې دا ځینو رسنیو کې راپورونه خپاره شوي دی واقعیت لري نه لري رښتیا هغه دیوال شکست کړی دی او دښتو ته ځي په هغه کانال کې نه ځي دا تر کومه پورې حقیقت لري نو دا خو مونږ دغه تبلیغات سره همیشه مخامخ یو وخت د سره چې کله دا یو عمارت دا نه کامیابېږي نه وخت د سره دا چې دا څوک نشته دی یا دلته څوک نشته کامیاب هم څه هغه دی بیا حکومت باندې نه پوهېږي الحمدلله حکومت هم تاسې وینئ چې کامیاب روان دی زه تاسې ته د بیلګې په توګه دا یو ټکی پکې یاد کړم نورې خپله قیاسوئ چې دا کرنسي ګوره زموږ یعنې وخت په وخت باندې مونږ ډالر د خپلو لاندې راځي او زموږ افغاني پورته راکېږي دا هم یو د کامیابۍ یو لویه نښانه ده نن دا یو ښه مدیریت دی نو الحمدلله زموږ امارت اسلامي یا زموږ فی الحالي کوم حکومت چې روان دی دا ښه مدیریت لري یو ښه سوچ و فکر لري انشاءالله د تبلیغات خو موږ باندې روان دي خو تبلیغات همیشه موږ په عمل کې دوی ته ماتې ورکړې ده که د امنیت په لحاظ وي که د خدمت په لحاظ وي که په نورو لحاظونو کې وي په هر لحاظ موږ دوی ته ماتې ورکړې ده او دا مبارزه دا به تبلیغات را باندې کوي خو دا بالکل حقیقت نه لري دا یو تبلیغاتي دغه ده چې دوی کوي حربه ده خو انشاءالله دا به هم دا ولس ته او د ملت ته د وطن ته نړیوال ته موږ دا ثابتوو چې انشاءالله کوم تبلیغات چې موږ پورې څوک روان کوي دا به انشاءالله موږ په عمل کې ثابتوو چې دا به ټول دروغ وي او دا به صحیح حقیقت به نه لري ډېره مننه کوم دغه تاریخي پروژې ټول افغانان تږي دي ټول افغانان د دې انتظار کوي څه وخت به دا پرانیستل کېږي او څه وخت به په عمل کې په اصطلاح ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي د کوشتپې کانال څومره کارونه پاتې دي نو کانو خو محترمه دا خو یو پروژه که ورته وایي که پروسه ورته وایي دا دوامداره ده دا د وخت سره چې کله داود خان دا ډیزاین کړی و دغه وخت نه چې کومه دا پروژه و دغه وخت نه دې ته 15 کاله 6 کاله ټیم ایښی و نو موږ په هغه مسیر باندې روان یو دا موږ دغه ټیم نه مخته کوو نه شاته کوی سو او نه مخته کوی سو انشاءالله کوشش وکړو چې په هغه ټیم باندې موږ سرته ورسو چې موږ په هغه ټیم باندې هغه شی سرته ورسو موږ په دې کې به کامیابه یو بریالي به کې به موږ بریالي یو انشاءالله نو ما هغه 15 کاله به ټیم نیسي انشاءالله خو البته نو دا خو یو لویه مسله په آسیا کې لوی کانال واقعیت ځینې کسان چې کار یې اوس درېدلی دی هېڅ کار نه پې کېږي دا حقیقت لري نه ما درته ویل مخکې دا تبلیغات په موږ روان دي دا به کېږي خو دا موږ په عمل ثابتوو چې انشاءالله دا به د دوی دروغ به ثابتوو ډېره مننه کوم تر ټولو مهمه مسله هم دغه ده چې د افغانستان اوبه په ټولو هېوادوال د د افغانستان له نیکه مرغه د نورو طبیعي زیرمو له امله ښکلې اوبه لري خوږې اوبه لري دغې مهارول تر ټولو لویه مسله ده چې ښه بېلګه د کوشتپې کانال د انشاءالله که دا جوړ شي افغانانو ته به ډېره ګټه ورسېږي په ټوله کې د شمال اوبه که داسې تاسو ووایي څومره مهار شوي دي د تېرو 2 کلونو کې څومره د دې امکانات لري چې دغه اوبه مهار شي او ګټه خپل افغانان ترې واخلي نو دې د مهارولو لپاره موږ خو ډېر وسیع پلانونه لرو د اوبو انرژۍ وزارت محترم دې کې ډېر وسیع پلانونه لري او لوی کار یې دې ته ویلی دی لکه تاسې زه وایم چې د سلطان ابراهیم بند په سرپل ولایت کې چې دا یو ډېر لویه پروژه ده او لوی بند دی لویه معامله ده چې هغې سره سرپل جوزجان دا مکمل خړوبوي دا اوبه د سلطان ابراهیم بند همدارنګه په مزار ته هم دغې اوبه راځي څه حصې ته ګواکې من دونه ډېر اوبه دي او دونه ډېر د مهارولو لپاره دا فورا هغه دغه یعنې منظور شوی دی هغه بند دارنګه هغه دپاره موږ به د ورسج بند په تخار کې
تازه چې وزیر صاحب محترم دا سفر یې درلودو نو په دې سفر کې هغه یې هم هغه د پلان کې ور شامل کړه د وزارت په پلان کې چې هغه به جوړېږي دا هم یو لوی یعنې په میګاواټونو د پلس 100 میګاواټه برېښنا به ورکوي دارنګه ځمکې خړو به هغې سره موږ ته د اوبو یو هغه کومه ستونزه که یو ذره لږه لږه ستونزه پنجامو کې وي هغه ستونزې هم هواروي ما تاسو ته مخکې خبره کړې چې پنجامو د اوبو د لحاظ نه ډېر بډایه حوزه ده او هغه حوزه چې موږ په حساب کولی سو زموږ افغانستان چې د سیالانو سره سیال ګرځولی همدغه حوزه ده نو دا هغه ستونزې کومه ستونزه راځي هغه به هم دې سره ختمېږي دارنګه د کوکچې مې درته ویل د کوکچې باندې چې کوم موږ بند کوو تړو یا جوړوو یا پلان کې شاملوو نو وخت په وخت باندې موږ ځو هغه نظارت کوو راګورو راپورونه په جوړوو چې هغه باید زر عاجل طریقه جوړه شي ورته نو دا هم دا زموږ د پلانونو یو لویه برخه ده چې هغه هم 4.5 میګاواټه دا هغه 4.5 میګاواټه برق چې کله موږ د تاجکستان نه راغلو او په ازبکستان نه راغلو یا د دغو نه کله یو ټایم اوړي یو خوا نه او ژمي بل نه راغلو نو دا هغه نه مکمل موږ مستغني کیږو ضرورت نشته د هېواد څخه برېښنا بالکل یعنې یو میګاواټ هم بیا دغه نه موږ ضرورت نه لرو موږ اوس فلحال چې راغلو دغه نه راغلو د ګاونډیانو نه او دا هم دلته موږ پوره کوي دا هم دې ځای کې موږ ته پوره کیږي نو موږ کوشش کوو چې انشاءالله دا هم د برق طرف نه موږ خودکفا سو او هم د اوبو د کوم دښتې چې د هغه هم زراعت ته برابرې سي لکه موږ چې څنګه اوس ګوره لکه د دې سره مخکې ما ته د قشقرې تړون چې کوم چینل سره راغلی دی یعنې ګوره دا یو موږ خودکفایي خواته روان یو او دا هله چې کله په موږ باندې په هرې سختۍ سره دوه دانې اسانۍ وي هرې سختۍ سره داسې یو قاعده شته موږ په دې عربي ژبه کې یا په عربي کلچر کې چې زموږ د اسلام یو کلچر دی یو تمدني کلچر دی او د هغې نو په هغې کې موږ یو دغه لرو داسې یو قاعده لرو چې په هرې سختۍ کې دوه اسانۍ راځي هرې سختۍ کې نو اوس موږ فی الحاله افغانان یا د حکومت یا موږ د ملت موږ د سختیو سره مخامخ یو سختي دا ده چې موږ خو د 20 کاله د نړیوال موږ سره په جنګ وو د نړۍ سره ګواکې په جنګ وو یعنې نړۍ سره څه معنا په دې مطلب باندې چې نیمه نړۍ خو راله موږ یې ویشتلو وژلو او بمونه راباندې ورول نیمه نړۍ بیا خاموشه وه موږ سره امداد نه کوو موږ سره کومک نه کوو موږ سره لکه دا اوس فلسطین کې چې څه دي که نه نو داسې موږ دغه ځورېدلو نو سختۍ په موږ وه خو الحمدلله اوس په اساني راځي خو لږ وخت غواړي ټیم غواړي لږ حوصله غواړي رئیس محترم دغه د بندونو جوړول دغه د اوبو مهارول دا یو کلنه پروژه نه ده دوه کلنه پروژه نه ده دا وخت غواړي د وخت په تېرېدو سره به در سره جوړېږي نو زه هم دا وایم چې لږ ملت ته موږ دا وایو چې لږ حوصله پکار ده که نه ټول په یو ورځ خو نه کېږي بیا 40 کاله 50 کاله دې کې جنګ راغلی دی او د هغه جنګ هغه زخمونه هغه پټۍ کول نو خامخا معمولي زخم ګوره ډېر وخت خامخا پټۍ غواړي دوا غواړي تداوي غواړي نو دا هم انشاءالله د دغې وطن د آبادۍ دا ډاکتران چې دي دغه علما دي یا دغه امارت دی یا دغه مشران چې کوم فلحاله دي نو که ستاسې خیال ګوره په جمهوریت کې پراخه پیسې دې وطن ته راغلي دي او د دوی په اصطلاح باندې معنا که څه ټکنالوژي یا انجینري یا تخنیکي خلک چې وه په دغه نړۍ په دغه جمهوریت کې نړۍ دلته موجوده وه تخنیکي خلک یې موجود وه هغه فهمیده خلک د دوی په اصطلاح باندې خو بیا هم چې 20 کاله کې څومره تخریبات امو کړي دي مخکې د دې ساری موږ نه دی لیدلی مخکې نه و دغه 20 کاله کې موږ ته کړي دي چې هلته هېڅ توجه ورته نه وه هېڅ توجه نه ده کړې بیا هم په دې بندیزونو سره د دې مشکلاتو سره بیا هم د امارت اسلامي یا د دې وخت حکومت توجه زیاته ده ډېره مننه کماجي صاحب څه ویل لرئ هېوادوال ته وروستی پیغام مو څه دی هېوادوالو ته زموږ وروستی پیغام دا دی چې تاسې لږ حوصله وکړئ موږ سره او خوشحاله اوسئ موږ سره په دې کې همکاره اوسئ انشاءالله د دې ملت درد به همدغه حکومت دوا کوي همدغه امارت به انشاءالله دی به تداوي کوي خو لږ حوصله پکار ده او موږ سره اوسئ انشاءالله موږ به انشاءالله ستاسې په خدمت کې یو او بیا هم ستاسې نه ډېره شکریه چې تاسې ستاسې د لارې موږ د خپل ملت سره مخاطب یو او ستاسې ډېره شکریه ادا کوو انشاءالله موږ سره ډېر پروګرامونه داسې شته دی چې په هر ولایت باندې جلا جلا پروګرام تاسې سره وکړو او خلکو ته دا چې کوم موږ لاسته راوړنې لرو یا کوم خدمات موږ 2 میلیارده 140 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې په دغه پنجامو کې موږ پانګونه روانه ده او کیږي او
شوې ده، یعنې دا ډېر لوی رقم دی. خو موږ کولی شو چې په هر ولایت کې تاسو ته جلا جلا د دې هغه مدرک معلوم کړو او ووایو چې دغه د امارت اسلامي یا حکومت اسلامي یا زموږ مشران پوره توجه د دې ملت ته او دې وطن ته انشاءالله دا به دوی درک دوا کېږي. ډېره مننه قدرمن الحاج مولوي صاحب عبدالحکیم حاجي حکمت د شمال شرق سیندیزې حوزې عمومي رئیس چې زموږ سره خپرونه کې ګډون خیر اوسې. تاسو ته ډېره شکر. ډېره مننه.